حالا دا څوک د داسې درس چې له چمبې وباسي جینۍ لګیا ده په سندرو کې توبې وباسي او مور مې ورلنډه شوه یوې ته یې په غوږ کې ووې حیران ته ګوره تصویرونه د هغې وباسي. د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ستړي مه شئ. هیله ده تاسو به ښه وئ، جوړ به وئ او د صحت په کلیو کې مخکې وئ. قدرمنو ملګرو، موږ درته د سکرین په شیشه باندې بار بار شاعران راوستلی دي. نو نن را سره په خپرونه کې د افغانستان د خوږژبو او نوموته سندرغاړو څخه زموږ سره د شاعرانو په دیره کې خوشبخته نه به ووایم چې نصیب ثاقب صاحب را سره دی. راځو د ده څخه به یو څو ښکلې ښکلې زمزمې واورو او یو څو ښایسته ښایسته خبرې به هم ترې واورو. ثاقب صاحب، لومړی خو زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم، ستړی مه شئ. ډېره مننه پاچا صاحب. زه هم د شاعرانو درې پیج یا پاڼې یا یوټیوب چینل مینوالو ته او کارمندانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او له راتګ مو مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. مننه ثاقب صاحب، موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې لرو. ډېره مننه صاحب. ثاقب صاحب، که دا راته ووایه چې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ولا بس ژوند ډېر ښکلی روان دی. ژوند خو ښکلی دی، نو بس تر دې دمه ډېر ښه روان دی. د الله احسان دی. بس ښه پکې خوشحاله یو، ځکه چې که څه هم په وطن کې بدبختۍ دي، په انسانانو په ذهنونو باندې یو څه تاثیر کوي منفي، خو بیا هم مبارزه به کوو، ځان ته به خپله ښکلی کوو. ثاقب صاحب، په اوسني وخت کې ځینې سیمه ییز سندرغاړي داسې سندرې وایي چې هغه د حس د اورېدو نه وي. نو څنګه د اورېدونکو غوښتنه وي، تقاضا وي، او که همدوی داسې عادت شوي وي؟ زما شخصي نظر خو که زه دا ووایم چې د هنرمند کوم معیار چې ځان ته ټاکي دا په ده پورې اړه لري. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ډېر دغه پړاو به په مینوالو باندې هم نه اچوو، ځکه چې مینوال به تا نه هر څه غواړي. ته باید خپله ځان ته یو معیار دې ټاکلی وي، په شعر پسې وګرځئ، په موسیقۍ پسې وګرځئ. او مهمه خبره دلته دا هم دی، یو ټکی شاید ډېر مینوال دا خبره وکړي چې تاسو خو سندرې د مینوالو دپاره وایو. دا مهمه موضوع ده، ځکه چې موږ یې وایو د مینوالو دپاره، د خلکو دپاره، خو نه، موږ د مینوالو دپاره هغه څه باید وړاندې کړو چې هغه د ټولنې د سمون سبب وګرځي، په د ټولنه کې یو ښه پیغام خپور کړي. نو هنرمند پیغام باید په ښه شکل خلکو ته ورسوي زما په نظر باندې. نو مینوال خو به هر څه غواړي، ځکه چې سندرغاړي باید ونه مني بس شیان ورسره. زما په نظر باندې خپل معیار خپله باید وساتي. ثاقب صاحب، ستاسو کوم ډول اورېدونکي زیات خوښېږي؟ ولا زما خو بس اوریدونکي خو ښه اوریدونکي زما خوښېږي. زه خپله هغه کوم پروګرام چې کوم کله کله بنډارونو کې وم، زما فرهنګیان، شاعران، لیکوالان چې راته ناست وي، ښه به ذوق اوریدونکي، خصوصا د غزل اوریدونکي مینوال مې ډېر خوښېږي. ثاقب صاحب، ځینې شاعران به یاد کړم چې هغوی به تاسو ته زنګونه کوي، فرمایشونه به کوي، نو چې دغه شعر راته وایه. نو تاسو ځینې مرته داسې به وایم که نه چې کوم شعر مو خوښ نه شي، نو تاسو ورنه په کومه بهانه ځان خلاصوئ؟ والله دا ډېر هغه سوال دی. زه خو به داسې دی لکه هغه کیسه بیا راځي چې هر سړي یو معیار باید ټاکلی وي، ځکه چې زه چې راوتی یم د خلکو دپاره راغلی یم سندرو ته. شاعران خدای دې ډېر کړي، زما ټول ملګري دي، زما ورونه دي. نو ډېر خلک په فیسبوک، واتساپ کې راته رالیږي، نو هغو ته بیا که څه هم خفه کولی یم نشم، بیا یو بانه منه ورسره وکړم چې یاره خو زه درته وایم تېراولیږه هغه دی او دغسې یو څه وکړم. او شعر مې چې خوښ شي، شاعر را پیدا کوم دې دپاره چې اجازت نه واخلم، خپله یې وایم. هغه که د هر چا شعر وي، زما خوښ شي، زما ذوق ته جوړ وي، زه وایم. ثاقب صاحب، شعر طرز څنګه انتخابوئ؟ ولا په شعر او شاعرۍ کې خو په انتخاب برخه کې زما ډېر ملګري دي، شاعران ملګري مې دي، همداسې ښه فرهنګیان ملګري مې دي. نو کله کله سره کینو. زما نه یو ځای کې دا پوښتنه وشوه چې تا ډېر وخت چی ته ورکړی؟ زه وایم چې زما ډېر وخت موسیقۍ ته، په موسیقۍ کې مې مرګلو ته، بنډارونو ته مې ورکړی. نو بنډارونو کې کینو مرګلو سره زما ډېر ښه مرګلي دي، که دغو ټولو یادونه کوم ځکه چې وخت به ډېر وي. نو ټول مرګلي را سره بس شاعران، لیکوالان کیني، هغه چې یار دا غزل ووایه دا به ښه وي. مننه ثاقب صاحب، خبرې مو بلا خوږې دي، زړه مې غواړي چې نورې خبرې هم در سره وکړم. نو ثاقب صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې، ته خپله خوږ سړی پاچا صاحب. ډېره مننه. سلامت. سلامت. ثاقب صاحب،
څه به درنه واورو. بس یو څو زمزمې به وکړو مینهوالو ته، ځکه چې هم خبرې مو پکې وکړلې، لږې به زمزمې پکې وکړو چې دغه مینهوال یو څه تنده پکې ماته شي. خیر را بله سبزو ستا په خالي انګړ کې ډېر وژړېدم خو ته نه وې، سوې سوې کوکې مې وکړې. ستا په خالي انګړ کې ډېر وژړېدم خو ته نه وې، سوې سوې کوکې مې وکړې. سړو ایرو ته دې حیران ودرېدم خو ته نه وې، سوې سوې کوکې مې وکړې، سوې سوې کوکې مې وکړې. څنګه درته ووایم چې عشق دی لکه څه داسې، بس خو په زړه ننوځي کټ مټ لکه ساړه داسې. څنګه درته ووایم چې عشق دی لکه څه داسې، بس خو په زړه ننوځي کټ مټ لکه ساړه داسې. څنګه درته ووایم ژوند به وي احتیاج به وي خو څوک به د ناز نه اخلي. ژوند به وي احتیاج به وي خو څوک به د ناز نه اخلي. نه مې درته وي چې خلک نه دي لکه زه داسې، بس خو په زړه ننوځي کټ مټ لکه ساړه داسې. څنګه درته ووایم سر د معشوقې پر اوږه کېږده سیند ته وګوره، سر د معشوقې پر اوږه کېږده سیند ته وګوره. عشق به پکې ووهي څپې لکه اوبه داسې، بس خو په زړه ننوځي کټ مټ لکه ساړه داسې. څنګه درته ووایم چې عشق دی لکه څه داسې، بس خو په زړه ننوځي کټ مټ لکه ساړه داسې. ډېر زبردست، ډېر ښه. حمیم صاحب غزل و، دا نوې غزل د فکر کوم نوې لیکلی دی، بس زما دا کمپوز جوړ کړی غزلو کې چې خوښ ښایسته واله بلکل ډېر زبردست. خاموشي دا او د ونې په مثال دا غېږ خالي ده او د ونې په مثال ده. سړی رپي لکه زیړه پاڼه رپي، عاشقي ده او د ونې په مثال چې شو کوي د قافلې لارې هغه راښایي د کعبې لارې. چې شو کوي د قافلې لارې هغه راښایي د کعبې لارې، هغه راښایي د کعبې لارې. د میکه دې لارې لا مه بندوه، د میکه دې لارې لا مه بندوه، د میکه دې لارې لا مه بندوه، د میکه دې لارې لا مه بندوه. بندي لا
ندی د توبې لارې هغه راښایي د کعبې لارې چې شو کوي د قافلې لارې هغه راښایي د کعبې لارې هغه راښایي د کعبې لارې. ډېر زبردست دی. دغه بیتونه د درمل څه بیتونه دي پاچا صاحب؟ دا به هم درته ډالۍ کړم. د چا پر کور د داسې غم نه راځي د چا پر کور د داسې غم نه راځي هغه خو څه چې یادې هم نه راځي د چا پر کور د داسې غم نه راځي هغه خو څه چې یادې هم نه راځي د چا پر کور د داسې غم نه راځي ستا د کږو زلفو سودا واخیستمه ستا د کږو زلفو سودا واخیستم د ستوري سترګه شوم خوب سم نه راځي د ستوري سترګه شوم خوب سم نه راځي هغه خو څه چې یادې هم نه راځي د چا پر کور د داسې غم نه راځي سړی د ډېرو د سیالۍ وباسي سړی د ډېرو د سیالۍ وباسي څوک دې د ښکلو مخ ته کم نه راځي څوک دې د ښکلو مخ ته کم نه راځي هغه خو څه چې یادې هم نه راځي د چا پر کور د داسې غم نه راځي. ډېر زبردست دی. سخت خوند یې وکړه ثاقب صاحب. ښه وکړه. هغه یو بیت به د حمزه صاحب تا ته ډالۍ کړم چې حمزه د خپل اشنا به درته څه صفت بیان کړم ګوړه چې له هرې ډډې وسکې قربان شم بس ستا سترګې ښکلې دي پاچا صاحب نظر تا سره غزل خدای دې وکړي چې مینهوال وخوښ ډېره مننه. ضرور سلامت سلامت. د سرزورۍ انجام دې ولید چغې سر ته تلې کونډه دې کړم او ښه ده چې تا لرمه خدایه په بندګانو دې زه هسې نه ځینمه. ثاقب صاحب ډېر ښکلی ستا څخه به یې واورو. بس زه به یو څو ټپې درته ووایم تا درې خاص ډالۍ وي پاچا صاحب. ډېره مننه. په غم دې زه لړلې ګرځمه په غم دې زه لړلې ګرځمه په تا آباد د پردو خلکو کورونه هو څنګه دې بل تسترګې اوړې څنګه دې بل کبل تسترګې اوړې ستا په گاونډ کې ستا مین له غمه مړینه
څوک د لالي لالي په سر پاچاوي هو څوک د لالي لالي په سر پاچاوي څوک د لالي لالي د لاس ټیټي ټیټي سترګې زینا کته رازې رازې په خپل راشه کته رازې رازې په خپل راشه نور دې د کلي لار ته نه ګورم مینا لالي سترګو سترګو کې مې ته لالي سترګو سترګو کې مې ته چې د لیوره کټ ته ورځم پټې سخت خوند دی ثاقب صاحب قربان ډېره مننه بس دا ټپې که څه هم اخري ډېره دردېدلې ټپه ده تشکر کوم بس خو ټپې حتما دردېدلې وي ټول همداسې نو ثاقب صاحب سخت خوند دی خو بیا هم زیاته مننه کوم ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت ستا راتګ نه مننه ستا ملګرو نه مننه او زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو زما خپرونه وشوه او د راتګ نه ډېره مننه بیا هم زیاته مننه ثاقب صاحب ډېره زیاته مننه خیر یې د شاعرانو د رپاڼې او همدا شان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د ثاقب صاحب سره بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر زونو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو د الله په امان